زه رحمت الله د قوانین اکا زوی د ګرشت ولسوالۍ یم، د حیدرآباد اوسېدونکی. ما او زین الله دغه دوه هلکان د هغه ډول یو شفیع الله چې یو د عبدالباري زوی دی، یو د ابراهیم زوی دی، وتښتول پاکستان ته. پاکستان کې یوه میاشت پاکستان کې د پاکستان څخه ایران ته بوتل. هلته زموږ یو ملګری و د سپین په نامه و، هغه ته مو پرېښول. موږ راغلو بېرته پلې ته هلمند ته. پلې ته په هلمند کې وو، بېرته د دغه ځای څخه تللو ایران ته. باره یو میل توپنچې مو جګسازي کړه د ځانه سره، د سکول کې تلو وړلم ایران ته. باره د نسراج په ولسوالۍ کې د استخباراتو طالبانو ګیر کړل. زه په خپل جرم باندې اعتراف کوم چې دا کار ما غلط کړی دی. زین الله دی، نصردار اخوند یم، د ډاکټر محمد اخوند د یم، د ګرشت ولسوالۍ یم، د حیدرآباد اوسېدونکی. موږ دا دوه هلکان، ما او رحمت الله د شفیع الله او د بډول په نامه دا هلکان موږ وتښتول پاکستان ته. یوه میاشت په پاکستان کې تېره کړله. زه خپله بډول یم، پلار نوم ابراهیم دی. موږ بېول یې شفیع الله و، زه بېول یې زین الله و، رحمت الله یې په پاکستان کې مې یوه میاشت تېره کړه. هغه ځکه چې بیا ایران ته بېولي، هلته خپل د ملګرو په لاس ورکړو. زما او د شفیع الله پلار استخبارات ته خبر ورکړی و چې بیا د هغو په قریبانو په لاس چې د هغه د قریبان یې ګیر کړه، د هغو په دغه یې موږ راواړولو. اوس دلته خپل د پلار او شفیع الله پلار په لاس یې موږ ورکړو. زه عبدالباري د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د حیدرآباد اوسېدونکی یم، چې د اسراییل اکا زوی یم. او دغه شفیع الله چې زما زوی دی، او بل بډولۍ د محمد ابراهیم زوی دی، چې دا د زین الله او د رحمت الله په نامه کسانانو تښتولي وو پاکستان ته. موږ د هلمند د مجاهدینو د استخباراتو مجاهدینو سره ډېره مننه کوو چې زموږ اولادونه یې موږ ته په صحیح توګه سره تسلیم کړل. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، ډېر تشکر وایو.